سلامونه. نو دلته بیا هم لایف ټریډلو. نو ما چې د چارت بیګا انالیسیس کړی و چې مارکیټ همدا اوس چې دی ورځنی فیرالي ګپ کې دی. دوه فیرالي ګپ کې ټچ کړی، لاندې لیکوډیټي یې ایستلې ده. اوس ښه زه به لاړ شم یو ورځني ته. ګورئ ښه، نو مارکیټ د دې لیکوډیټي ایستي، د دې ایستې ده، دلته فیرالي ګپ کې ټچ کړی. ګولډ خو تاسو وکتو سره هم راوغورځېدو، بله پیره دا وګورو. نو زموږ ډیلي بیاس وایي که نه، لکه د آی سی ټي ډیلي بیاس چې د دې لاندې چې لیکوډیټي بالي مارکیټ. او بل دا چې څلور ساعتي ته که لاړ شو، څلور ساعته کې هم چې هلته په یو فیرالي ګپ لرو، که وغواړي فیل شي دلته نو راتللی شي. بله خبره دا ده چې که یو ساعته ته لاړ شو، یو ساعت هم د دې لیکوډیټي لاندې ایستې ده، راغلی دلته. نو که دلته بریک اوټ ورکړي زه به ټریډ الم، خو دلته یو بله بده خبره دا ده چې څلور ساعته فیرالي ګپ دی، نو دا کېدای شي راوغورځوي. ډېر چې قیم هم چې همدغسې. نو لاندې طرف ته زه دونه فکر نه لرم چې زه به ټریډ والمه لکه سیل. وګورو چې څه کوي د خیر. ځکه اوس ګوره دا هلته یو فیرالي ګپ دی، نو که زما چېرته یم، که خلمبی دا مې دلته راوړي یاره، که دلته یې والم یعنې دلته یې ونیسه چې دلته ټریډ والم، سټاپ لاس مې دغلته وي، نو یو په یو مې دغلته راځي. ګورئ، نو مجبوره یم بیا دغه ځای ټارګېټ کم شي نه کېږي. نو یا که لاندې مې ایستو ریسک به کم الم، که بره مې هم ایستو ریسک به کم اخلم. ګورئ ښه دغه ځای هم ښایسته ټریډ دی که نه. ګورئ چې کوم چې دلته څه خبره ده، هېڅ خبره دلته نشته. دلته ريزسټنس ځای دی، ما دا ځای په نښه کړی. نو که دلته ماته بریک اوټ راکړي داسې چې ماته بریک اوټ راکړي دلته، نو زه دلته بای ایستلی شم. نو څه شو، دا به زما ټریډ ځای، کېدای شي دغه به مې سټاپ لاس ځای، یو به یو ټارګېټ به مې دا وي. سټاپ لاس مې دلته کېده، او یو به دوه شي دلته. نو ګورو چې څه کوي د خیر. سیشن چې دی اوپن شو، نو مجبور یم که لاندې بریک اوټ ورکړي زه ټریډ واخلمه، ځکه چې ګولډ خو داسې ټریډ لاندې را روان دی، ته به وایې چې کومه چا سره دښمني ده. نو ګورو چې د خیره څه کوي. لږ کش موو بره غواړم، بیا بریک اوټ غواړم، ځکه چې سیده سیده بریک اوټ ورکړي دا لیکوډیټي سویپ راځي. نو مارکیټ بریک اوټ ته نږدې دی، شپږ ویشت ثانیې پاتې. نو زه نه غواړم چې دی ډېر لاندې لاړ شي. ستم بوم بوم.
اوه خبره ټیپي ولګېده زما، ما دلته ویډیو کې شوی نه دي. څه کوي ماشاءالله. What the fuck? Your fund account with 50k pass شوی. وګوره ماشاءالله. دا زما ټریډ دی، د سټاپ لاس و او بوم دغلته ټیپي ولګېده. ورې زیرته دغه موږ دوه ښه تاسو وایئ چې اوس دروغ وایي که څنګه. ماشاءالله 2000 لګېدی، تقریبا 3 دقیقې مو نه نیولې. نو ورېږه ښایست دی درته دغه دا پوزیشن عکسونه مې درته راوالم چې اوس ونه وایي چې دروغ وایي او مې ټول د عکس اجازه نه ورکوي، عکس چې دی بیخي غټ دی. نو ورې زه وګورم چې بل عکس سره هم راوالم چې تاسو ته باید زه پروف در وښیم حتما چې اوس ونه وایي چې ولا دروغ وایي او موږ صبر وکړئ. ښه یو رقم کېږي ښه چې عکس خو نه راځي، زه ټلګرام ته مې ورځمه ټلګرام دغه مې درته وښیم ټریډونه. راځئ ټلګرام ته ځو. ټلګرام کې چې دی زه به دلته ورشم. نو دا چې دی زما انټري وه، دا ګورئ لکه څه رقم چې ګورئ دغلته ما انټري وایسته، هلته مو وکته چارټ کې، دلته ما انټري وایسته، دلته چې دی یو په یو دغه وله ټي پي وله، دا چې دی یو په دوه وله. نو دا مې چې دی سټاپ لاس لکه څه رقم مې چې هلته درته وښود. سټاپ لاس مې اصلا دلته راکښته کړو، بیا درته مې ویلې که نه چې سترګو رپ سره یې ټي پي هر څه ووهل. نو دی چې دی زموږ د وي آی پي ممبرانو دی، دا وګوره ماشاءالله. ګوره دا چې دی زما انټري وه ده، ګورې دی چې دی دغه څه ورته وایي یاره دغه اواز بند کړم تاسو به هم ځوروئ. نو دی چې دی د میتا ټریډر عکس او دی چې دی د ټریډینګ ویو. نو راځو بل د دې ټریډ دا وګوره چې دی ایستې دلته یې دانه بله ما ایستې، دا نوی زموږ دغه دی وي آی پي ممبر ده، ګورئ دی زموږ بیخي نوی دی. راځو لاندې نور دا دی دا بل چې دا ویلې ګوره ښه لمونځ مې کوو چې راغلم الحمدلله ټي پي ولګېد. نو بس دغه زموږ ټریډ و د نن ورځې الحمدلله ښه ډېره ټیټه ټي پي، یعنې یو دقیقه مو ونه نیوله بس راغی ټي پي زموږ ووهله. خدای دې بس زما سټراټجي ته خیر ورکړي. مننه خیر هسې د ویډیو لیدنه نه مو، او که غواړئ زما سټراټجي یاده کړئ نو شخصي مسیج وکړئ، او بله دا چې thank you so much د ویډیو لیدلو نه مو، حتما لایک او سبسکرایب وکړئ. قربان مو شم.